امریکا تازه مرسته له افغان ځواکونو سره وکړله. دا چې څه مرسته یې کړې د امریکا تازه څه ویلي، حمدالله محب د مرستو په اړه څرنګه غږېدلی دی په دې ویډیو کې راسره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي د روان کال په جریان کې به د $1 میلیارډ په ارزښت د بهرنیو ځواکونو موجوده تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپارل شي. هغه وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې له لارې واک ته نشي رسېدی. نوموړي پرون په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته په خبرو کې ترکي کنفرانس ته په اشارې ویلي چې طالبان سولې ته اراده نه لري او نه غواړي افغانستان تلپاتې سولې ته ورسیږي، ځکه خو په بېلابېلو پلمو د جګړې دوام ته زمینه برابروي او له افغان دولت سره له مخامخ کېدو تښتي. حمدالله محب وویل د په وار وار ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د خبرو پر ځای باید ستونزه له پاکستان سره حل شي، ځکه د ده په خبره طالبان لاسپوڅي دي او د پاکستان ډول ته څرخېږي. په ورته وخت کې د ملي امنیت رئیس ضیا سراج کابل ته د CIA د مشر پټ سفر تایید کړی او زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ ګواښ ډېر جدي دی او په دې برخه کې باید ګډه پیاوړتیا او کارنده مبارزه وشي. احمد ضیا سراج وویل د طالبانو د کوټې او پیکور شوراګانو ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شوي او دغه اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې 01، 02، 03 او KPF ځواکونه د ملي امنیت له لوري رهبري کېږي او په بشپړه توګه د دوی تر کنټرول لاندې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.